السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د کرکټ مینوالو سره یو زبردست خبر شیر کوم. دوه ستوري دي، په دوه ستورو کې یو سیم ایوب دی. تاسو ته به پته وي چې د پاکستان او د ساوث افریقې چې کوم ټیسټ سیریز و په میچ دوران کې سیم ایوب انجری شوی و، بیا یې لاړو لندن ته علاج لی بوتلو. نو دوستانو دا دوه ستوري مې په دې یاد که چې یو صدیق الله اتل و، بل سیم ایوب. خو سیم ایوب انجری شو، دلته چمپین ټرافي را روانه ده. نو د سیم ایوب د کرکټ مینوالو ته ډیره مبارکي وي. د سیم ایوب چې کم مینوال دي او واقعي چې اول زه مینوال یم، د افغانستان کې مینوال شته او ورسره پاکستان کې انډیا کې سیم ایوب یو داسې ستوری دی، ورسره صدیق الله اتل د افغانستان. نو هغه ماشاءالله جګ جوړ دی. او سیم ایوب چې کم انجری شوی نو د هغه ټیسټونه ماشاءالله صفا راغه. ټول د کرکټ مینوالو ته د مبارکي وي چې کم د سیم ایوب مینوالي او څلور ټیسټونه راغه، ټول صفو. خپې د اپریشن نه بچ شوه او انشاءالله 8 فروری پورې به اویلیبلي او انشاءالله صرف دغه مالش دی. نو 8 فروری پورې به بیا دی په دې خپه باندې، لکه مطلب د بدن چې کم وزن یې برداشت کولی شي او اوس صرف مالش کول دي او د دې چې کم علاج دی به کوي. نو 8 فروری پورې انشاءالله به داسې وایي چمپین ټرافي کې به سیم ایوب وي او ورسره فخر زمان چې د پاکستان اوپننګ به کوي. فخر زمان، فخر پښتونخوا او سیم ایوب چې نن سبا ډېر ټیلنټډ کلاړي دی او ورسره تجربه هم شته، ځوان دی، ینګ هلک دی. نو دا د خوشحالۍ خبر دی چې سیم ایوب او فخر زمان به د پاکستان دپاره اوپننګ کوي. بل د افغانستان چې کوم صدیق الله اتل دی، نو هغه ته هم د افغانستان د کرکټ مینوالو سترګې دي چې په چمپین ټرافي کې هغه هم واخلي. نو رحمان الله ګربز او ورسره صدیق الله اتل اوپننګ. نو تاسو څه وایئ په کمنټ کې رایه راکړئ. بل دا په سیم ایوب باندې تاسو خوشحاله شوئ او که نه، دا هم په کمنټ کې رایه راکړئ. ولې چې سیم ایوب داسې یو انسان دی، ډېر غلی انسان دی. ځکه زموږ یو دلته ملګری دی، د هغې خپلوان کېږي. سیم ایوب ډېر غلی انسان دی. نو د سیم ایوب دپاره یو ښایسته کمنټ وکړئ او د خوشحالۍ خبرې دی ټولو ملګرو ته، د کرکټ مینوالو ته د بیا مبارکي وي چې سیم ایوب ماشاءالله ټیسټونه یې صفا راغه. دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو وه. ما ویل چې د سیم ایوب دا ویډیو زر خپلو ملګرو سره شیر کړو. نو را روانه چمپین ټرافي ده او بس تیاری دي. د افغانستان ټیم پکې اوس یونس خان کوچ هم ونیو. نو افغانستان ټیم هم ښه محنت چالو کړی دی او دغسې پاکستان له خدای پاک واپس خپل ستوری ورکړو. موږ ویل زه به سیم ایوب الله دې نه کړي هغه انجري شو، خو ښه وه سیم ایوب خدای پاک بچ کړو، د اپریشن نه بچ شو. بیا دې ټول د کرکټ مینوالو ته مبارکي وي چې سیم ایوب به 8 فروری پورې اویلیبلي او دغه چمپین ټرافي کې به ضروري ورسره فخر زمان هم. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ دوستانو. د خدای په امان.